سلام د نن سهار د 9 بجو خبرونو ته مو زه سمیع الامیني هرکلی وایم. د ننګرهار ولایت د سوداګرو او اصنافو مسؤلین به سر له ننه په دغه ولایت کې په پاکستاني کلدارو د راکړې ورکړې بهیر مخنیوی وکړي. د دوی په وینا د سوداګریزو راکړو ورکړو پر مهال له بهرنیو اسعارو ګټه اخیستنه هره میاشت میلیونونو افغانیو ته زیان رسوي او هغوی له حکومته په دې برخه کې د جدي همکاریو غوښتنه کوي. په فراه کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي عملیاتو کې 14 طالبان ووژل شول. دغه عملیات تېره ورځ د پشکو ولسوالۍ په اور او انجیران سیمو کې د یادې ډلې پر پټنځایونو ترسره شوي دي. د فراه د امنیه قمندانۍ ویان زیاتوي په دې بمباریو کې د سیمو اوسیدونکو ته زیان نه دی اوښتی. له دې سره سم 11 طالبان په کندهار کې په یوه نښته کې ووژل شول. د کندهار د امنیه قمندانۍ مسؤلین وایي دغه نښته تېره ورځ د شولي کوټ په ویان سیمه کې هغه مهال رامنځته شوه چې افغان ځواکونو د طالبانو پر یو کاروان برید وکړ. د نوموړي په وینا په دې نښته کې افغان ځواکونو او د سیمو اوسیدونکو ته زیان نه دی اوښتی. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د سمنګان، سرپل، میدان وردګ، کونړ او نورستان ولایتونو د ولسي جرګې ټاکنو لومړنۍ پایلې تېره شپه اعلان کړې. له سمنګانو ولایت څخه محمد مخدوم عبدالله، حیات الله سمنګاني، ضیاءالدین ضیا او محبوبه رحمت، له سرپل ولایته محمد اکبر سلطانزاده، اسدالله ایوبی، سید محسن شریفی، حمیدالله بیگ او عزیزه جلیس، له کونړ ولایته جاوید صافی، شهزاده شاهد، نعمت الله کریاب او وږمه صافی، له میدان وردګ ولایته عبدالاحمد درانی، عبدالرحمن وردګ، محمد مهدی راسخ، حلیمه عسکري او حمید اکبري، او له نورستان ولایته عبیدالله نورستاني او زاهد فیضان د ولسي جرګې په لومړني نوملړ کې بریالي شوي دي. او کندهارۍ صنعتکاره میرمنو یو ځل بیا د خپلو تولیدي توکو لپاره د دایمي مارکیټ جوړېدو غوښتنه وکړه. دوی چې تېره ورځ په کندهار کې د خپلو لاسي صنایعو لپاره 2 ورځنی نندارتون پرانیست، وایي چې تولیدات یې ډېر خو بازار یې کم دی. سره له دې چې 2 کاله مخکې هم سیمه ییزو مسؤلینو یا د میرمنو لپاره د دایمي بازار د جوړېدو ژمنه کړې وه، خو تر اوسه هغه ژمنه نه ده پوره شوې. تېره ورځ یو ځل بیا د دغه ولایت سرپرست والي په ډاګ کړه چې د لاسي صنایعو او کورنیو تولیداتو لپاره یې له مرکز سره یوه طرحه شریکه کړې څو د صنعتکاره میرمنو لپاره ځانګړی بازار جوړ شي. د دغه د زده کړو زمینه سازي ورته نشته او د دې تجربې درلودلو او چې دوی ته بهرني موقعو کې باید واستول سي، دې ته ټرینینګونه دایر سي نشته. باشگاه هم باید ساخته شود چون ما میتونیم که از این طریق خانم‌ها را تواناییشان زیاتر موږ پر دغه طرحه باندې کار کوو. مرکزي ادارې سره هم خبرې کړې دي، بالخصوص په دغه برخه کې رئیس صاحب جمهور نهایت زیاته توجه لري. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.